سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ بس یو ځل بیا ښه راغلاست. نن غواړم په ډېره یوه عجیبه موضوع باندې خبرې وکړو چې دا موضوع ډېره زیاته مهمه ده او موږ او تاسې ورسره په ورځني ژوند کې لاس او ګریوان یو. دا هغسې موضوع ده چې زیاتره وخت یې موږ کله چې ورسره مخامخ کیږو ډېر زیات درد، ډېر زیات پریشانی او ډېر زیات غم احساس کوو. دا هغه موضوع ده چې متاسفانه انسانان د خپل ارزښت نه پیژندو له امله ورسره مخامخ کیږي. موږ غواړو د اړیکو په بنا باندې نن خبرې وکړو. هغه داسې اړیکې دي چې موږ له کوم ډول انسانانو سره باید خپلې اړیکې نږدې وساتو، کوم ډول انسانانو سره اړیکې په اصطلاح لرې وساتو، قطع یې نه کړو، خو کوم انسانانو سره باید قطع کړو، کوم انسانانو سره باید جوړ راسو. زموږ ستاسو په جامعه کې، په خپلوانو کې، په کورنیو کې، په دوستانو کې قسم خلک دي. نو دغه خلک زموږ ستاسو د پریشانی، زموږ ستاسو د مشکلاتو، زموږ ستاسو د ستونزو لامل ګرځي، خفګان لامل هم ګرځي. موږ خبرې کوو په لومړي ډول انسانانو باندې چې باید له کومو خلکو سره باید موږ هڅه وکړو چې اړیکه ورسره کمه کړو، حتی صفر ته یې راورسوو، قطع یې کړو ورسره. هغه دا ډول انسانان دي کله چې ته ورسره مینه کوې، کله چې ته ورسره محبت کوې، کله چې ته مثلا ورسره اخلاص کوې، دی به دا فکر کوي چې یاره دا سړی د کوم هدف دپاره ما سره دومره خوږ ځي، دا سړی له ما سره د کوم دنیایي هدف، پیسو، مال یا د کوم بل شي په خاطر باندې ډېر زیات دي. هڅه کوي په دې ځای کې انسان په احساساتو د هماغه پوهېږي، هغه ځکه ریفلیکشن د احساساتو ورکېږي، انعکاس د احساساتو انسانان پوهېږي چې یاره ته زما دغه مینې ته، دغه احترام ته په ټیټ نظر ګوري. خو بیا هم باید وخت ورکړل سي، ټایم ورکړل سي، یو وارې بیا، دوه وارې، درې وارې، خو تل دپاره نه کېږي که نه؟ تل دپاره نه کېږي چې ته له داسې خلکو سره اړیکه ونیسي چې ته هر وارې احترام ورته کوې، ستا احترام د دی په ټیټ نظر وګوري، ته هر وارې مینه ورکوې، ستا مینې ته په ټیټ نظر وګوري، ستا اخلاص ته په ټیټ نظر ګوري. داسې خلکو ته که ته دا خپل زړه راوکاږې ورې کې، دا خلک نه خوشحاله کېږي. داسې خلک چې ته ورته ځان حلال کې، یعنې د دوی په مخ کې ځان حلال کې، ستا په اخلاص به بیا هم دوی شکمن وشي، فکر وایي به چې یا نو دوی خو زما په حق کې داسې یو ظلم کړی و ځکه یې داسې وکړو. ډېر ناځوانه خلک دي. داسې خلکو سره اړیکه قطع کول لازمي کار ده. هغه که ورور وي، هغه که په اصطلاح باندې خور وي، هغه که مور و پلار خو نشي کېدی، کاکا زمن وي، ماما زمن وي، دوستان وي، قریبان وي، همصنفیان وي، همکاران وي، هر څوک چې وي، خو ستا اخلاص ته چې په نه سترګه ګوري، هغه سړي نه لاس پرېمنځه. وخت ورکه، فرصت ورکه. بل ډول انسانان هغه انسانان دي چې هغوی همیشه ډېرې ښې خبرې کوي، همیشه د اخلاص خبرې کوي، همیشه د محبت خبرې کوي، همیشه د دوستي خبرې کوي، خو کله چې فاصله در سره ونیسي نور د هیر دې کي، بس لاړ شي. کله چې ته هڅه کوې اړیکه ورسره ونیسي، دی به تا ته داسې ځان به در باندې په عامه اصطلاح ځان به خوشی کوي، وایي به چې زه ولا اوس په یو جلسه کې یم، زه ولا اوس یو کار لرم، بیا خبرې سره کوو، او ته به د دې تمنا لرې چې وارې دا سړی وګورې، وارې دې سړي سره کښېنې، هېڅ هدف به دې نه وي. ما مخکې درته چې دا هم تقریبا په هغه ډول انسانانو کې راځي لکه مخکې چې مې بیان. دغه ډول انسانان بس خپل ځان ډېر مهم نیسي، حال دا چې هېڅ کار به یې نه وي، حال دا چې هېڅ جلسه به نه وي، حال دا چې هېڅ شی به نه وي، خو دی به څه کوي؟ دی به ځان ډېر مهم نیسي. ولا اوس لږ کار لرم، بیا انشاءالله خبرې کوو، ولا هاسې ده، ولا داسې ده. یعنې چې د انسان زړه ماتوي. بل ډول انسانان هغه انسانان دي
چې ته ورور ګله په عامه اصطلاح ورسره دی خپل دی وي دوست دی وي قریب دی وي مګر نه دي ګڼې خپل دی نه ګڼې هڅه کوي چې خپل زور پاور شو شا پتا باندې له تا نه یې رقیب جوړ کړی دی په ځای د دې چې بل څوک رقیب وټاکي یو بهرنی رقیب وټاکي یو بل انسان رقیب البته په اصطلاح مثبت رقابت مثبت رقیب وټاکي خو ته به راځي دی ته به مینه ورکوي دی به بیا هم په تا ځان خوسی کوي ولا دونه مې موټر دی ولا داسې مې پیسې دي ولا پلاني سره مې وکتل پلاني وزیر سره پلاني رئیس سره پلاني سره اسمان خبرې به درته کوي ته به راغلی چې وروره زه خو دا خبرې زما هدف نه دي زما خو ته هدف یې تا سره غواړم چې کښېنم خبرې وکړم ته اوس بابولالې دې راته شروع کړې اسمان نه راته لګیا یې یا بل انسانان دي چې دا ورسره کښېني احترام وکړي ولا پلاني راته زنګ والی یو مشهور سړی به یو څوک به یو رئیس مهیس به یو بل چې قمندان به یو هر څوک چې راته زنګ یې ویلی و چې راز سره ګورو یا ولا پلاني وزارت ته تللی وم هلته مې له پلانۍ غونډه وه داسې سړی ته خبرو ته څه ضرورت هدف دې له دې خبرو څه د زه خو د سړک په سر پیاده ولاړ سړی یم ته چې ما ته زور اسمان هم ښکاره کړي زه ما غریب یم ته لاړ شه دغه زور دی دغه پیمانه دی د شوشا دی تا یو بل سړي ته وښیې چې هغه همغه شوشا لایق پالې خدا حافظ زیاتره داسې ملګري شته چې ورسره وګوري بس ورسره ودرېږي ولا زه خو اوس له وزارته رالم پلاني وزارت کې مې جلسه وه ما ویښتان بیا راولي اوسه چې راځي زما ویښتان هم نه ماته کېږي ولا جلسه مې وه بس په دې جلسه کې ناست وم داسې مې وویل سړی دا چې بیا کله رسمي مجلس شروع شي رسمي خبرې شروع شي ته به د خپلې جلسې پاک کړم یو مثال وړاندې کړي اوس خو ته دلته ما ته ځان شو کوي چې ولا ها ولا دا هماڅ دغه انسانان زمونږ ستاسې انرژي مصرفوي دغسې انسانانو سره اړیکه ساتل زمونږ دروني حالت ته په اصطلاح یعنی برهم خوري زمونږ حالت اگور هغه د اقبال لاهوری صاحب یو شعر دنبال کسی باش که دنبال څه رقم داسې یعنی د هغه چا سره مینه وکړه چې هغه تا سره مینه کوي هغه پرېږده یعنی د یو طرفه اړیکه باندې انرژي مصرفول دا یو فضول کار ده مونږ تا چې به تر ډېرو مصرفي کړي وي دا کار به هم کړی وي مګر یو شی بل هم شته کیدای شي چې زمونږ ستاسو په مقابل کې یو داسې اخلاصمند څوک وشي موږ به ځان هم داسې خوسی کړی وي چې ولا هاده ولا داده یو دوست ته قریب ته ورور ته کاکا زوی ته ماما زوی ته به په ټیټ نظر کتلی وي هغه به موږ ته مینه راکوي هغه به موږ ته محبت راکوي لیکن موږ به څه کړي موږ به ځان پې خوسی کړی ځان به هم ډېر مهم نیولی چې ولا زه خو اوس وزارت نه راغله دا شیان زمونږ تاسې زمونږ ستاسې په روح په روان په ورځني ژوند باندې ډېر بد تاثیر کوي نو داسې خلکو سره اړیکه ساتل څه معنا لري چې دی هڅه کوي تا ټیټ وکړي ځان جګ وکړي یا زنګ ورته وایي سلام علیکم چېرته یې ښې جوړې په خیر ولا زه اوس جلسه کې یم تلیفون یا اول ګوشي نه در باندې جګوي بیا چې جګه کې په داسې یو رقم در سره وغږېږي چې حیران به پاتې شي ته به ځان سره فکر کوي چې زه خودي د خدای بنده ته هېڅ اړتیا هم نه لرم یعنې بارها په ما داسې شوي دا زما د ژوند تجربې دي چې تاسې سره شریکوم نو هدف په دې خبرو ټولو کې دا ده زما ګرانه وروره زما ګرانه خورې زما ګران ملګرې که مشر یې که کشر یې زمونږ هدف همدا ده چې مونږ دې خوړلي یو دغه من چې موږ وایو من یعنې زه دغه من چې موږ وایو یعنې زه دا چې څو له ځانه لرې نه کړو زمونږ ستاسې جامعه نه سمي حتی په پلار باندې موږ زمونږ خبره په اصطلاح باندې باید پورته وي
په مور باید زمونږ خبره پورته وي او زمونږ د خبرې باید څوک رد ونه کړي، زمونږ د خبرې باید څوک ریجکټ نه کړي، ځکه زمونږ طبیعت خرابوي او زمونږ باید همیشه احترام وشي. یعنې دا مې هدف هغه ډول انسانان دي چې هغوی دا مخکې مې درته اوصاف بیان کړو. یو خو هغه بس خدای ورکړی دی چې کوم هدایت خدای تعالی ورته کړی، مینه کوي، همیشه محبت کوي، خو دغه اعمال چې دی په جامعه کې ویني دغه ښو خلکو زړه ته صدمه رسېږي، د هغوی په زړه کې عقده پیدا کېږي، د هغوی په زړه کې درد پیدا کېږي، بالاخره هغوی هم دغه عمل ته واداره کېږي چې دغه عمل وکړي. ولا زه وزارت کې یم، ولا زه ریاست کې یم، ولا زه پلاني ځای کې یم، ولا اوس یو خارجي مؤسسې سره مې انټرویو ولا ها ولا دا، اوس ولا په یو پروپوزل کار کوم، پروژه مې را روانه ده. سړی زه خو ډېر د تا په اصطلاح د ماشومتوب یا د همصنفۍ د وم، یا د په اصطلاح د کاکا زوی یم، یا د ماما زوی یم، یا د عمه زوی یم، یا د په اصطلاح باندې کلیوال یم، یا د وطندار یم، یا د په اصطلاح یو ډېر عاجزه سړی یم او په دې اعتراف کوي چې تو ټیټ یې، یعنې ما ټیټ بولې، ځان لوړ بولې، نو بیا په ما ولې ځان ناخوښی کوي؟ بیا ما ته ولې ځان دونه غټ غټ معرفي کوي؟ هدف د دې غټ معرفي کېدا څه شي ده؟ زمونږ راتلونکي ویډیو که تاسې دا ویډیو تر پایه وګورئ، خو واه زه ځکه دا ویډیوګانې لنډوم چې ځینې دوستان تر پایه پورې مطالب نه ګوري، خو که یې نه ګوري موږ باید خپلو اهدافو ته او خپلو خبرو ته په اصطلاح باندې څه ورکړو، تکمیل یې کړو چې افهام ځینې واخیستل شي، تفهیم ځینې واخیستل شي. متاسفانه موږ دومره لټ سوي یو چې اوس نه یو څو خبرې اورېدای شو، نه یو څو کرښې کتاب لوستی شو، نه د چا ته په اصطلاح باندې د خبرو وخت ورکړو. بله ویډیو کې بیا سره